کابل ته د پاکستان او بریتانیا لوی درسیزانو پر سفر غبرګونونه. ولسي جرګه وايي حکومت دې د دوی د سفر جزئیات له خلکو سره شریک کړي. روی کدام موارد با آنها ملاقات صورت گرفت؟ محتوای ملاقات ها چی بود؟ و بالای کدام موارد آنها اشاره عمیق را داشتند؟ د سولې خبرو ته د نه حاضرېدلو له امله پر طالبانو نیوکې. د ولسمشر دویم مرستیال وایي طالبان په مختلفو بهانو د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. گروه طالبان به بهانه‌های مختلف تا هنوز از میز مذاکره و پذیرش راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز شانه خالی میکنند و بر حملات نظامی و ترور و خشونت مخشوری دارد. او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 200 زیات شوی. د اسلامي هیوادونو سازمان وایي د اسرائیل وحشیانه بریدونه دې ودرول شي. سلامونه ستړي مسئ له کابل نیوز څخه مو د دې ساعت خبري ټولګي ته ریم خان شیدا هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د 2020 نیټه چې د 2020 زیږدیز کال د مې له 18 نیټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل ته د پاکستان او بریتانیا د لوی درسیزانو د سفر او له ولسمشر غني سره د دوی د لیدنې په اړه باندې ولسي جرګه وایي چې حکومت د دې لیدنو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. ولسي جرګه وایي حکومت مکلف دی چې د پاکستان او بریتانیا د لوی درسیزانو سره د افغان چارواکو د لیدنې په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي. د ولسي جرګې د غړو دغه اندېښنې داسې وخت دی چې بریتانیا د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ د یو امنیتي تړون د امضا کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. کابل ته د پاکستان او بریتانیا د پوځ لوی درستیزانو وروستي هممهاله سفر د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې او پوښتنې پیدا کړي دي. د دغو اندېښنو په لړ کې ولسي جرګه له حکومت څخه غواړي چې له افغان چارواکو سره د پاکستان او بریتانیا د لوی درستیزانو د لیدنې جزئیات له خلکو سره شریک شي. در رابطه با آمدن لوی درستیز کشورهای پاکستان و انگلستان به کابل، مقامات حکومتی باید ملت را به جریان قرار دهند که روی کدام موارد با آنها ملاقات صورت گرفت، محتوای ملاقات ها چی بود و بالای کدام موارد آنها اشاره عمیق را داشتند. چون در یک جامعه مردسالار زندگی میکنیم، اراده مردم قدرت را ایجاد میکند، بنان حق دارند که از جزئیات تصامیم حکومت خبر شوند. که څه هم مرګ وایي چې د پاکستان او بریتانیا د لوی درستیزانو د سفر هدف د سولې برخه کې همکارۍ ته د پاکستان هڅول دي، خو ویل کېږي د بریتانیا د پوځ لوی درستیز نیکولاس کارتر هڅه کوي چې د افغانستان پوځ او د پاکستان د پوځ ترمنځ د همکاریو د یو سند د امضا کولو له لارې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ امنیتي همکارۍ پیل کړي. د ولسي جرګې غړي وایي امریکا د په لوی لاس افغانستان بریتانیا ته چې د دې هیواد تاریخي دښمن دی نه ورکوي. امریکا د افغانستان موضوع و انګلستان ته وسپارل چې انګلستان چې د افغانستان کې صلح راولي او د افغانستان د پاکستان روابط یې ښه کړي. عجبه زه ودې ته یم، یو تاریخي دښمن ته د افغانستان موضوع سپارل دا یو لویه ګناه ده. امریکا 20 کاله په افغانستان کې وجنګېدل، د څه شي دپاره وجنګېدل؟ دا معلومه سو چې دوی د دوستۍ دپاره نه وجنګېدلي. که د دوستۍ دپاره جنګېدلی نو دوی زموږ موضوع ولې زموږ دښمن ته سپاري؟ امریکا په ټول قوت سره چې د ناټو مشرتوب هم لري، خو باید د ناټو یا ملل متحد د افغانستان موضوع سپارلی وای چې د پاکستان او د ټولو موضوعات د صلح د لارې څخه حل کړي او یا د ترکیې مجلس راوغواړي یا نور مجلسونه. څنګه یو داسې ملک ته سپاري چې باز موږ سره تاریخي دښمني لري؟ از یک طرف آیت‌های بلندپایه زنومیان در مطبوعات اطمینان میتن که ما دیگه حاضریم که در قضیه صلح افغانستان با دولت افغانستان همکاری داشته باشیم. از طرف دیگه تهاجم
یک سیل تهاجم علیه زی حکومت، علیه زی مردم، علیه زی نیروی امنیتی جریان دارن. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي چې پاکستان سره د انګریزانو په منځګړیتوب شرموونکې معاملې د بشپړېدو په حال کې دي چې یوازې د یو څو اشخاصو په ګټه او د افغانستان په زیان دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي طالبان په مختلفو بهانو د سولې و خبرو ته نه حاضرېږي. سرور دانش چې د ستندرد ملي ادارې نوي رئیس د معرفي کېدلو غونډې ته خبرې کولې وویل اوس ټول پوهېږي چې څوک د سولې پلویان او څوک یې مخالف دي. د نوموړي په وینا طالبان په مختلفو بهانو د سولې میز او سیاسي حل ته غاړه نه ایږدي. نوموړی وایي دوی له پایدار سولې ملاتړ کوي خو په هیڅ صورت اسلامي امارت او افراطیت ته نه تسلیمیږي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د ستاندرد ملي ادارې د نوي رئیس معرفي غونډې ته وینا کوله پر طالبانو نیوکه وکړه چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. سرور دانش وایي طالبان په مختلفو بهانو د سولې میز ته نه حاضرېږي او سیاسي حل ته غاړه نه ږدي. گروه طالبان به بهانه‌های مختلف تا هنوز از میز مذاکره و پذیرش راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز شانه خالی میکنند و بر حملات نظامی و ترور و خشونت پافشاری دارند. نوموړی وایي چې اوس ټوله نړۍ پوهېږي چې د سولې مخالفین او د سولې پلویان څوک دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي دوی له پایداره سولې ملاتړ کوي خو په هیڅ صورت اسلامی امارت او افراطیت ته نه تسلیمیږي. از عزت و آزادی، از نظام و از جمهوریت، قانون اساسی و دستاوردهای 20 ساله جمهوریت دفاع میکنند و به هیچ صورت تسلیم افراطیت و امارت نخواهند شد. اما براستی همه ما همچنان از یک صلح عادلانه و پایدار و از مذاکرات سیاسی و جستجوی راه حل مسالمت آمیز و مشارکت عادلانه همه جوانب به طور جدی استقبال میکنیم. په دې غونډه کې د ستاندرد ملي ادارې د تیرو فعالیتونو په اړه هم خبرې وشوې او چارواکو پر پالیسیو د بیاکتنې غوښتنه وکړه. جدا می‌خواهیم که پالیسی‌ها، پلان‌ها مخصوصا در زمینه‌های نظارت و تطبیق باید مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد. که ستاندرد نه تولید او عرضه تولید او هر شی چې دی هغه ټول د خلکو د ژوند د تهدید سبب ګرځي. نه تنها چې د اقتصاد د ژغورنې یا د غوړونې سبب ګرځي، که چېرته ستاندرد ته توجه ونشي، تاسو یې وظایف او مهم ارزښتونه تاسو بیان کړل، زه هغې ته نه راځم. استفاده مؤثر از تفاهمنامه‌های همکاری دوجانبه و چند جانبه‌ای که بین اداره ملی استاندرد و کشورهای همسایه و منطقه تا اکنون عقد گردیده است و همچنان عقد تفاهمنامه‌های جدید دوجانبه و چند جانبه با ادارات ملی استاندرد کشورهای همسایه، منطقه و جهان. د سولې خبرو ته د نه حاضرېدو له امله پر طالبانو د سرور دانش دغه نیوکې داسې وخت دی چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو د ازادولو ترڅنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې توافقنامې بشپړ عملي کېدل غواړي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل امریکایي سیال سره په دې ټلیفوني مکالمه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغان سوله خبرې کړې او پاکستان په افغانستان کې یو سوله ییز سیاسي حل ته د رسیدلو باندې باور لري. په ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سولې بهیر سره د پاکستان پر همکاري او د سیمې له ثبات څخه د ملاتړ په اړه باندې بحثونه کړي دي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه په ماښام د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغان سوله او په دې برخه کې د پاکستان د همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې په دغه ټلیفوني اړیکه کې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان ژمنو کې د پرمختګ د افغان سولې بهیر سره د همکارۍ او د سیمې له ثبات څخه د ملاتړ په اړه بحثونه وشول. ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې د پاکستان ژمنو کې د پرمختګ، د افغان سولې پروسه کې د همکاریو دوام
او سیمه کې له ثبات څخه د ملاتړ برخه کې ګټورې خبرې وکړې. زه په ګډه کار کولو ته هیله من یم. په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغان سوله مهمه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي وایي چې دوی په افغانستان کې یو سوله ییز سیاسي حل ته پر رسېدو باور لري. پاکستان د افغان سولې پروسه کې په خپل کلک ملاتړ ولاړ دی. موږ په افغانستان کې یو سوله ییز سیاسي هواري ته رسېدو باندې معتقد یو. دا په افغانستان کې د ټولو لورو او همدارنګه د نړیوالو سیمې چې ګټې یې پکې دي ګډ مسؤلیت دی. په افغان سوله د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو دغه څرګندونې داسې وخت دي چې د افغان سولې په اړه استانبول کې جوړېدونکې ناسته تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې ده. د فاریاب نوی والی محمد داود لغمانی د ولایت مقام پر ځای په شاهین کلو اردو کې معرفي شو. محمد داود لغمانی چې څو اونۍ مخکې د ولسمشر لخوا څخه د فاریاب د نوي والي په حیث باندې معرفي شوی و، یو شمېر ځایي خلکو او د مارشال دوستم پلویانو یې د معرفي کېدلو مخه نیولې وه. خو له دې سره سره نوموړي د دوشنبې په ورځ د والي په حیث باندې خپله دنده پیل کړه. دا په داسې حال کې دی چې د نوموړي د معرفي کېدلو پر وړاندې لا هم فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند اعتراضونه روان دي او تېره ورځ مارشال دوستم خپلو پلویانو ته امر کړی و چې نوي والي ته د کار پیلولو اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې په فاریاب ولایت کې د نوي والي د معرفي کېدو پر ضد د ځایي خلکو لاریونونه روان دي، د دې ولایت لپاره ټاکل شوي نوي والي خپله دنده پیل کړه. محمد داود لغمانی چې د مارشال دوستم پلویانو له معرفي کېدو سره مخالفت درلوده، د یاد ولایت د مقام پر ځای د شاهین قل اردو په مقر کې د والي په حیث معرفي شو. خو له دې سره سره سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د والي د معرفي کېدو پر سر راپورته شوې لانجه حل شوې ده. با وجودی که بعض از مشکلات که ما قبلا در ولایت فاریاب داشتیم خوشبختانه مشکلات فی الحال حل شده و والی صاحب جدید ولایت فاریاب رسما به ولایت معرفی شده و آغاز به کار کرده. خو د نوموړي د معرفي کېدو پر وړاندې لا هم فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند د پلویانو اعتراضونه روان دي او خبرداری ورکوي چې والي ته به اجازه ورنه کړي چې د ولایت مقام ته دننه شي. په ورته مهال مارشال دوستم چې دا مهال له هېواده د باندې دی، تېره ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي چې والي ته د کار اجازه نه ورکوي او نوموړي د ولسمشر غني پر ضد توندې څرګندونې هم کړي دي. با امید خداوند که شاید پیروز بناود مرگ و مملکت لیا مرگ با شبخت بخواهی خو د ولسي جرګې غړي وایي په دې حساس شرایطو کې بعد حکومت له خلکو او سیاسیونو سره د تقابل پر ځای د تفاهم لار خپله کړي او په لوی لاستې نوي جنجالونه نه راپورته کوي. هدف مردم فاریاب والی اسبق فاریاب نیست که یعنی او باید در مسمت می بود، چون تغییر و تبدیل در قانون یک اصل است ولی شایسته سالاری در نظر گرفته شد. دا شی که بیا راواچو په ننګرهار کې بیا زم والی نه منم، زما بم بیا د خپل خوښي والی راځي، ولی ټول یو افغانستان د فاریاب به راځي په ننګرهار کې به والی کیږي او ننګرهار به په فاریاب کې کچیرته فاریاب قومونه د مشرقي د اولس سره دښمنی غواړي نو د دې والی مخالفت دی او بیا موږ په مقابل کې راځي. د فاریاب نوی والی داسې مهال لشته مخالفتونو سره معرفي کیږي چې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق پر اساس چې نن یې کال هم پوره شو باید ولایتي مسؤلان د دواړو لوریو په مشوره معرفي شي. لوګر ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدلو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي.
د ځایي اوسیدونکو وایي چې تېره شپه د برکې برک ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي اردو ځواکونو لخوا څخه پر یوه کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې یا د مرګ ژوبله رامنځته سوې ده. د ځایي خلکو چې د وژل سوو جنازې د ولایت مقام مخې ته راوړې وې وایي چې د ولسمشر غني د عبدالله عبدالله او د لوګر د والي کورنۍ بهر کې آرام ژوند کوي، خو دلته د بېګناه افغانانو پر کورونو د هوان مرمۍ توغول کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د هوان دغه مرمۍ د طالبانو لخوا څخه توغول سوې، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. تیر ماښام د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدو پیښه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. ځایي خلک وایي چې د هوان دغه مرمۍ د ملي اردو سرتیرو لخوا توغول شوې او په یو کور کې لګېدلې چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په شمول 3 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دوی چې د اعتراض په توګه د وژل شوو جنازې د لوګر ولایت مقام مخې ته راوړې د دغه پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کوي او وایي چې د ولسمشر غني د عبدالله عبدالله او د لوګر د والي کورنۍ بهر کې آرام ژوند کوي، خو دلته د بېګناه افغانانو په کورونو د هوان مرمۍ توغول کیږي او هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. بچه اشرف غنی نیست، بچه دکتر عبدالله نیست، بچه والی نیست. اگه بچه والی می بود چی اصلا عمل انجام میده؟ اگه این بچه دکتر عبدالله می بود چی عمل انجام میده؟ اگه بچه اشرف غنی می بود اونا خانه‌شون در خارج است. ما توقعی از دولت نیست، این توقعی نمونده که ما توقع داشته باشیم که برای ما کدام کاری انجام بده. این توقعی نداریم ما دولت. این هوان از طرف کی فایر شده؟ هوان از طرف دولت است. نصف مردم دولت اثر پوستای کاکوس دولتش کشت، دیگه کسیش نکشته. کل مردم اون شهیداست، اون طالب است. تو قد طالب جنگاری یا قد اشتوک ما؟ تو قد زن و بچه ما؟ تو قد خانه ما؟ تو در خانه ما میداره سر فامیل ما میداره میگه پس کنین اما قنمه که کناره شین همین تو باروخ میدوند دید مملکت اسلامی یا مملکت کافری. دوم نماز خواندن نمیتونین، برای نماز رفتن نمیتونین، سر نماز ما میزند، در جماعت ما میزند، در راه ما میزند، شو در مریض خود برو نمیتونیم. این چی رقم دولت است؟ دولت برای آرامی ملت است یا برای کشتن ملت؟ په ورته وخت کې دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د بېګناه ملکي افغانانو ژوند ته پام نه کوي او د دغه ډول بریدونو دوام به ناوړه پایلې ولري. دوی وایي که دا حملې بندې نه شي مجبور دي له خپلو شته امکاناتو په استفادې د حکومت خلاف پاڅون وکړي. اگه هم دفعه دولت به خواست ما عمل نکرد، کار انجام نداد، مجبور که ما کلگی معامله میکنیم سر هر چی باشه. والا با سلام میبریم یا کشتن را خود میگیریم یا منطقه خود را خود میکنیم. دولت سوز شده خانه مردم داره کمپلا را از خانه مردم بزرگ اماده میشه، ما کمپلا را بدی. د لوګر د امنیه قومندانۍ بیان وایي د هوان د مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې ده. خو ځایي خلک وایي پرته له دې چې کومه جګړه وشي دغه هوان مرمۍ د ملي اردو سرتیرو لخوا توغول شوې ده. ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ سي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط باندې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای په لومړیو ورځو کې بشپړ سي. د دغه خبره د امریکایي ځواکونو او قراردادیانو د وتلو بهیر په چټکۍ سره مخته روان دی، نو له همدې امله به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړېږي. بلخوا د سیمې ځینو هیوادونو یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو پر غیر مسؤلانه وتلو باندې اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل به د سولې پروسه زیانمنه کړي او په سیمه کې به د ترهګرۍ ګواښ ډیر کړي. هغه تمه ښودلې ده چې د سولې خبرې ژر یوې پایلې ته ورسول سي. ولسي جرګه وايي پارلمان د افغان سولې پروسې کې خاصیت سوی دی. د ولسي جرګې غړي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه غواړي چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره دی د افغانستان له پارلمان سره مشوره وکړي. په ورته مهال یو شمېر وکیلان افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینۍ حل لاره د اسلامي حدودو جاري کېدل بولي او غوښتنه کوي چې
د ترهګرو ډالمارانو او جنایتکاران دي د اسلامي حدودو پر اساس باندې مجازات سي او اسلامي حدود ورباندې تطبیق سي. دوی وروستیو وختونو کې د دینی عالمانو د ترور پیښو په اړه باندې هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د سولې بهیر کې د پارلمان کمزوري رول د وکیلانو اندېښنې راپارولې او په دغه مهم بهیر کې د پارلمان د داخلولو غوښتنه کوي. وکیلانو وایي د سولې بهیر له مبهم برخلیک سره مخ دی او اړتیا ده چې زلمی خلیلزاد په دې اړه د پارلمان مشوره ترلاسه کړي. جناب آقای خلیلزاد باید بیای به خانه ملت با نماینده‌های مردم مشوره بکنه. صلح از این خانه باید شروع بکنیم، نه از 4 تا زورمند و پولدار و معامله‌گری که بعد 10 سال پیش سوابق اینا رو ببینیم که چی است امروز چی داره. افغانستان کې اوج ته د ستونزو د رسیدو په لړ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د اسلامي حدودو تطبیقېدل غواړي او دا د ستونزو د هواري یوازینۍ لار ګڼي. افغانستان کشور اسلامی است تا وقتی که احکام دین مقدس اسلام در کشور چی در مورد قاتلین است، چی در مورد تروریست است، چی در مورد زانی است تطبیق نشود و باوری ما در افغانستان اصلا صلح و ثبات نمیاد. ریشه صلح و ثبات در احکام دین مقدس اسلام است و اینا الله توفیق. وکیلانو وایي له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی لري، خو غوښتنه کوي چې د دغو ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. د داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شي. همان گونه که حضور ایالات متحده آمریکا مسئولانه و بر اساس یک تفاهم قابل قبول برای دو جانب جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای اطلاع بر رهبری ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، خروجشان نیز باید مسئولانه باشد. به تصمیم خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی احترام قائل هستیم. د ولسي جرګې غړي د تیر شوي اختر په دویمه د کابل شکردرې په یو جومات کې د چاودنې له کبله د یاد جومات د ملا امام مفتي نعمان او یو شمېر لمونځ کوونکو وژل کېدل غندي او په جدي توګه د دې مسلې د څېړنې غوښتنه کوي. ترور ایشان در محراب عبادت و در مسجد و جمع از نمازگزاران اوج بیرحمی و قساوت و بیباوری تروریستان را به دین و آیین اسلام نشان میده. مفتی محمد نعمان فضلی را که یکی از علمای برجسته دین بود در روز دوم عید مبارک در هنگام ادای نماز جمعه با یک تعداد نمازگزاران به شهادت رسانیدند. نهادهای امنیتی مکلفند که تدابیر ویژه‌ای لازم و جدی را به خاطر حفاظت و مسئولیت علمای دین روی دست گیرند. د ولسي جرګې نننۍ غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د ټولو وکیلانو له ډلې یوازې 40 تنه حضور درلود او پاتې نور غیر حاضر وو. د ولسي جرګې رئیس دا موضوع د تاسف وړ وبلله. متاسف دایی هستم که 248 تن از وکیل صاحبا فقط 47 تن فعلا موجود است. د سولې بهیر په اړه دا څرګندونې داسې مهال دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو ناسته کړې او د سولې خبرو پر چټکتیا یې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د طالبانو 3 ورځنی اوربند پای ته رسېدلی او ښایي چې د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته سي. میلر له بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو لپاره خپلې هڅې روانې وساتي. سکاټ میلر ویلي اوس هغه وخت را رسېدلی چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د نوموړي د څرګندونو له مخې امریکایي ځواکونه اوس هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب علي خیل د یاد هیواد پر وړاندې د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو له امله احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر ته په دې اړه باندې خپل اعتراض وړاندې کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته مسایل باید له رسمي ادرسونو څخه له یو او بل سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د پاکستان پر وړاندې څرګندونې وکړلې چې بېلابېل غبرګونونه یې درلودل. د طالبانو لخوا څخه د نرخ ولسوالۍ تر نیول کېدلو وروسته دغه ولسوالي لوټ سوې ده. په هغو تصویرونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپاره سوي لیدل کېږي چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ودانۍ تخریب سوي او له ولسوالۍ څخه توکي او وسایل لوټ سوي دي. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت تاسیسات جوړ سوي وو چې اوس په کنډواله باندې بدله سوي او موجود وسایل لوټ سوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم هرکلی یو ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له کابل نیوز سره یو ځای سوي وي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ او نښتې دویمې اونۍ ته وغځېدې. د اسرایل هوایي ځواکونو د دې نښتو پر 8مه ورځ سهار وختي غزې کې 80 هوایي بریدونه کړي دي او دا تازه هوایي بریدونه تر هغه وروسته سوي چې فلسطیني وسلوالو له غزې د اسرایلو په سویلي سیمو توغندیز بریدونه وکړل. تر اوسه دغو تازه بریدونو کې دواړو خواوو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه باندې جزئیات نه دي خپاره سوي. له دې سره تر دې دمه غزې کې د اسرایلو په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 200 او د ټپیانو شمیر 1213 تنو ته رسېدلی دی. دا شمیرې د فلسطین روغتیا وزارت خبرې کړي او وایي په وژل سوو کې 58 کوچنیان او 14 ښځې هم شامل دي. بل لوري ته یکشنبه د اسلامي همکارۍ سازمان بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په مشرۍ انلاین غونډه کړې او په یوې اعلامیې کې په ډیره سخته لهجه د اسرایلو وحشیانه تېری غندل سوی. دا له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سرغړونه بلل سوی او د فلسطینیانو پر وړاندې اسرایل په سیستماتیک جنایت باندې تورن سوي دي. له کابل نیوز خو مو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وله ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا مو چې چوپړ ته حاضرېږم. پر خدای مو سپارم. د الله په امان.